ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. ننګرهار ته د ازبکستان د سوداګرۍ خونې مرستیال سهراب عبدالرحمنوف او د یاد هیواد د بیلابیلو سکتورونو سوداګرو سفر کړی. د ننګرهار ارشاد حج او اوقافو ریاست له لوري د روان کال د حج فریضې ادا کولو لپاره د دې ولایت 1480 حاجیان د 15 تنو په ترڅ کې سعودي عربستان ته ولېږدول شول. د ننګرهار اقتصاد ریاست په هڅو شیخ مصري ښارګوټي کې د AHF موسسې له لوري 225 راستنو شوو کورنیو سره د روغتیا ساتنې کیټونو مرسته وشوه. د ننګرهار کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست تر چتر لاندې او د یونیسیر له لوري او د ودان موسسې په تخنیکي همکارۍ 215 اړمنو راستنو شوو داخلي بېځایه شوو او زیانمنو کورنیو سره نغدي مرسته وشوه. د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار د اومې ناحیې اړوند د درونټي څخه تر سرخاب پل پورې د ښاروالۍ په 15 میلیونه افغاني مالي لګښت د 3 کیلومتره په اوږدوالي او 10 متره په پراخوالي د دویم لاین سړک د اسفالټ چارې پیل شوې. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو